کوم وخت چې د اسلام لمر د فاران په څوکو راوخوت او د جهالت تورې شپې رڼا کړې، د دغه رڼا لیږدونکي لښکر مشري د تر ټولو غوره شخصیت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پر غاړه وه او تر ټولو وفادار او ژمن ملګری حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و. هو دا د الله تعالی عادت دی چې په هر زمانه کې د اسلامي امت د سالمې رهبرۍ لپاره غوره مشران پیدا کوي او بیا داسې وفادار مخلص او جان نثار ملګري ورکوي چې د مشر په ژوند کې په پوره اخلاص د هغه او د هغه د داعیې ساتنه او تر وفات وروسته یې په ټوله معنا لاره پالي. کلونه وړاندې کله چې د الله تعالی په مرسته او د افغان ملت د بېساري قربانیو په برکت شوروي لښکرو ماته وخوړه، افغانانو د یو پرمختللي اسلامي نظام هیله درلوده، خو د مجاهدینو له کامیابۍ وروسته یې نه یوازې دغه هیله پوره نه شوه بلکې کورنۍ جګړو، اختطافونو او ناامنیو افغانانو ته خپله خاوره دوزخ وګرځوله. په دغه وخت کې مرحوم امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد د یو څو مخلصو ملګرو په ملتیا د فساد او ناامنیو په خلاف تحریک پیل کړ چې په ډیر لږ وخت کې د هیواد له ډیرو سیمو د جګړو او فساد ټغر ټول کړ. د دغه فساد ضد تحریک په مؤسسینو کې شهید ملا اختر محمد منصور تقبله الله هم شامل و چې د ملا صاحب تر وفات وروسته یې د هغه کاروان په سمه توګه رهبري کړې. شهید ملا اختر محمد منصور تقبله الله د الحاج محمد جان زوی په 1440 لمریز کال کې د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ په بندي تیمور کلي کې زیږېدلی. لومړنۍ زده کړې د خپلې سیمې په ابتدایي ښوونځي او جومات کې او پاتې د ګاونډي هیواد پاکستان په بېلابېلو سیمو کې بشپړې کړې. هغه مهال چې نوموړي دیني زده کړې کولې، کمونستانو د افغانستان حکومت واګې ترلاسه کړې، نوموړي هم د نورو افغانانو په څېر د دغه نظام پر وړاندې مبارزه پیل کړه. تنکی، تکړه او باشهامته ځوان و چې د یو غیرتي مجاهد په توګه یې د دین او هیواد څخه د دفاع په موخه د روسي یرغلګرو او داخلي کمونستانو پر خلاف وسلواله مبارزه پیل کړه. په خورا میړانه یې جهاد وکړ او په ډیره لږه موده کې نوم تر ډیره لرې ځایه ورسېد. شهید منصور صاحب د شوروي اشغالګرو او د هغوی د داخلي ملاتړو پر خلاف په ډیرو پوځي عملیاتو کې فعاله برخه درلوده او د عملیاتو په جریان سخت ټپي شوی هم و. د شوروي لښکرو تر ماتې وروسته یې عادي ژوند ته مخه کړه او په هیڅ تنظیمي جګړه کې برخه وانه خیسته بلکې علمي او تربیوي فعالیتونه یې پیل کړل. د اسلامي امارت د تاسیس په لومړیو وختونو کې د همدې سپېڅلي صف ملګری شو او په ډیر اخلاص او ژمنتیا یې جهادي خدمتونه مخته یوړل. نوموړي د اسلامي امارت د واکمنۍ پر مهال ډېرې دندې او مسؤلیتونه ترسره کړل چې ځینې یې دا دي: د کندهار ښار له نیولو وروسته د کندهار د هوایي ډګر د مسؤل په توګه ټاکل کېدل. د طالبانو په لاس د کندهار ولایت تر نیول کېدو وروسته په کندهار کې د هوایي ځواکونو او هوایي مدافعې مسؤلیت ورسپارل. په 1996 میلادي کال کې د پلازمینې کابل تر نیولو وروسته د هوایي چلند او سیاحت وزیر ټاکل کېدل. له وزارت سره هممهاله د مرحوم امیر المؤمنین د ځانګړي هدایت او حکم پر اساس د دفاع وزارت د هوایي مدافعې د عمومي قمندان په حیث ټاکل کېدل. د دغه مهمو دندو پر مهال یې د امکاناتو له محدودیت سره سره خورا ډېر رغنیز او حیاتي کارونه ترسره کړل. د 2001 میلادي کال په 9 نیټه د امریکایي یرغل له پیل سره سم شهید منصور صاحب یو ځل بیا د امریکایي نیواکګرو پر وړاندې د مقاومت میدان ته راووت. په کال 2009 میلادي کال کې د اسلامي امارت د پخواني مرستیال الحاج ملا عبیدالله اخوند تر نیول کېدو وروسته د مرحوم ملا صاحب له لوري نوموړی د اسلامي امارت د دوهم مرستیال په حیث وټاکل شو. د مرحوم ملا عبیدالله اخوند تر شهادت او د ملا برادر اخوند تر اسارت وروسته نوموړی په 2010 میلادي کال کې د اسلامي امارت د مرستیال او د امارت د ټولو چارو د عمومي مسؤل په توګه وټاکل شو. په 1492 هجري شمسي کال کې د مرحوم ملا صاحب تر وفات وروسته د اسلامي امارت د رهبري شورا یو شمېر غړو او جیدو علماء کرامو منصور صاحب سره بیعت وکړ او نوموړی د اسلامي امارت د امیر په توګه تعیین کړ. له دې سره سم د ځینو مصلحتونو له مخې د رهبري شورا غړو او علماء کرامو مناسبه وګڼله چې د مرحوم ملا صاحب د وفات خبر پټ وساتل شي. هماغه و چې
دا مهم راز په ډیر ښه ډول د 2015 کال د جولای میاشتې تر 13 نیټې په بشپړه توګه عملي شو. کله چې د 1414 هجري قمري کال د شوال المکرم میاشتې په 14 نیټه د رهبري شورا له لوري د مرحوم ملا صاحب د وفات خبر په رسمي توګه اعلان شو. د افغانستان اسلامي امارت د رهبري شورا غړو د مشایخو او مخورو علما کرامو په ګډون یوې سترې غونډې تر اوږدو بحثونو مصلحت سنجولو او مشورو وروسته شهید ملا اختر محمد منصور د اسلامي امارت د نوي زعیم په توګه وټاکه. نوموړی خورا مدبر او مؤثر شخصیت و. په موهوبوي شکل د قیادت او رهبرۍ له ځانګړو مشخصاتو څخه برخمن و. تقوا، اخلاص، جهادي بصیرت، سیاسي درایت او د کارونو په عملي کولو کې اداري نظم او جرأت کاري مشخصات و. نوموړی په جهادي فعالیتونو کې کټ مټ د مرحوم ملا صاحب په پله روان و. د مسؤلینو په ټاکلو کې اهلیت او استعداد ورته تر هر څه مهم او تر ټاکلو وروسته به یې مسؤل ته ټول اړین صلاحیتونه او اسباب په لاس کې ورکول. شهید ملا اختر محمد منصور تر عمومي زعامت وړاندې او وروسته ډېرې کارنامې ترسره کړي دي چې ځینې د یادونې وړ دي. داسې مهال چې د مجاهدینو او اشغالګرو ترمنځ جګړه یوې پرېکندې مرحلې ته رسېدلې وه، په دغسې حساس او بیړني حالت کې د مجاهدینو د مورال ساتلو په موخه تر 3 کلونو د مرحوم ملا صاحب د وفات خبر پټ ساتل. په دغه موده کې په ډیر فعال او منظم ډول د جهادي فعالیتونو مخ ته وړل. د مرحوم ملا صاحب د وفات تر اعلان وروسته د مجاهدینو د صف یووالی هم د نوموړي ستره کارنامه ګڼل کیږي. د امریکایي اشغال پر وړاندې د افغان ملت مبارزې ته په سیمه او نړیواله توګه د رسمیت ورکولو په برخه کې نوموړي د ستایلو وړ هڅې وکړې چې اوسنۍ سیاسي او نظامي صوبې هم د نوموړي د هڅو پوروړې دي. بالاخره د حق د لارې دغه مخلص، وفادار او فداکار مجاهد د 1495 لمریز کال د جوزا په لومړۍ نیټه د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې د 48 کلونو په عمر د شهادت لوړ مقام ته ورسید چې له عمله اسلامي نړۍ د یو زړور، مدبر، قاطع او با احساسه مشر څخه بې برخې شوه. انا لله و انا الیه راجعون.